د زابل مرکز کلا ته اړوند د نورک سیمې اوسیدونکي نن مرکز کلا ته د اعتراض په توګه راغلي وو چې ګنې هلته یې د سیمې پولیسو دوکانونه لوټلي او په زور د خلکو څخه پیسې اخلي. د دوی په خبره د دې سیمې ډیری اوسیدونکي هم د پولیس د ناسم چلند څخه د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ سوي دي. دوی وایي چې د دې ستونزې د حل په موخه د امنیت قومندانۍ او نورو مسؤلینو سره لیدلي خو په وینا یې ستونزه تر اوسه نه ده حل سوې. د سیمې اوسیدونکي وایي که د ستونزو حل ته یې پاملرنه ونه سي اړ دی چې مظاهره وکړي او لویه لار وتړي. مشکل خو د امنیت څه لرو د هلته پوسته ده پرون بله ورځ راایسته زموږ دوکانونه چور کړي دي موږ بې عزته سوي یو کور تاوانونه راولي طالب نمونه نه وي او دای ټکان راکوي ټول خلک یې داسې کړي دي چې دې ته یې مجبوره کړي یو نور راولاړېږو عمومي سړک هم بندوو مظاهرې هم کوو تر که تاسې زموږ ناره تر مشرانو پورې ونه رسوئ تر بل چا پورې ونه رسوئ نو موږ غواړو چې لار بنده کړو. دا خلک زوروي دوکانونه پرون د نورک چور کړي دي کلپانې ورویستلي دي شمسیانې ورویستلي دي ولې یې شمسیانې ولې په کورو کې اوانونه لګېږي اوس یو دوه سوه کوره نورک کلی ده اوس په 200 کوره کې 10 کوره نه دي پاته نور موږ د پوستې مخالف یو نه د عسکرو مخالف یو نه د دې کاره مخه مخالف والي نه راتلو پر کوچنیانو ټکان کوي پر ښځو ټکان کوي باغونه راوویستلو شمسۍ راوویستې دوکانونه راچور کړو موږ دغه مشکلات لرو دا مشکل کوم څوک نه اروي بیا مظاهره هم کوو. د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي چې د دې سیمې د امنیتي پوستې څخه وړاندې هم شکایتونه شتون درلود چې د لویې لارې د موټرونو څخه پیسې اخلي او د خلکو سره ناسم چلند کوي. هغه وایي د نوي امنیت قومندان سره ستونزه شریکه سوې او نوموړی اصلاحاتو ته ژمن دی. د خلکو دغه ادعاوې حقیقت لري تر ډېره ځایه پورې هغه پوسته زورونه کې د خلکو لاس لري په قاضي کې لاس لري خو د زابل امنیت قومندان په دې هکله ټینګه اراده لري چې د فساد په وړاندې مبارزه شروع کړې ده. هغه قومندان او هغه پرسونل به ډېر ژر دغه ځای څخه بدل سي او څارنوالۍ ته به معرفي سي چې له چا څخه قاضي کې لاس درلودی هر څوک چې اسناد لري هغه باید امنیت قومندانۍ ته تسلیم کړي چې له هغو اسنادو سره یو ځای هغه قومندان او هغه پرسونل څارنوالۍ ته. ولایتي مسؤلین هم یا د ستونزه مني او زیاتوي چې په اړه دوی ته شکایتونه رسېدلي خو ډاډ ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به یا د ستونزه په جدي توګه حل سي او داسې پولیس په سیمې ته ولېږي چې خپلسري او فساد باندې ککړ نه وي. موږ هم دغسې راپورونه رارسېدلي ولایت مقام ته والي صاحب هدایت کړی دی امنیتي او کشفي ادارو ته تر څو د دغه موضوع اړوند باندې دقیقې څېړنې وکړي او هغه اصلي موضوع معلومه کړي. د دې نه مخکې مې یو څه شکایتونه د اخاذي په مورد کې د دغې پوستې د نورک او د پولیسو د خوا راغلي وو موږ تاسې به د 3 یا 4 ورځو کې دې شاهدان اوسېږئ چې دا خلک به د دې ځای نه لرې کېږي او په ځای به نور پرسونل هغلته ځي. د مرکز کلا ته اړوند د نورک سیمې اوسیدونکي په داسې حال کې د پولیسو ته ناسم چلند د پیسو اخیستلو او هټیو د لوټولو له امله شکایت کوي چې دلته امنیتي چارواکي وایي د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راوستلي او هغه پولیس چې د کابل کندهار پر لویه لار د موټر چلوونکو څخه په زور پیسې اخلي جدي څېړنې پیل کړي او مجرمینو سره به جدي قانوني چلند وسي.